بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفي او تعویض ټیوي کتونکو یو ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوي وظیفې سره حاضر شو. دا وظیفه هم د هغه رونو او د هغې خویندو دپاره راوړې ده چې هغوی د تنګدستۍ، فقیرۍ او غریبۍ سره مخامخ شوي وي، یا د هغوی د کور خرچه نه پوره کیږي، یعنې د هغوی روزي لنډه تنګي. نو د غریبۍ، فقیرۍ د لرې کولو دپاره او د رزق د پراخۍ دپاره دا وظیفه هم په دې ترتیب سره وکړئ، انشاءالله چې الله جل شانه به هم حاجت پوره کړي. د ټولو اول نمبر روزانه د ماسخوتن د مانځه نه پس د سورې واقعې تلاوت به کوې. سورې واقعه به یو ځل وایې او د هغې نه پس به سورې اخلاص قل هو الله احد صورت دا به 100 ځله روزانه وایې. نو الله جل جلاله به فقیري محتاجي ختمه کړي، الله جل جلاله به تاسو مالداره کړي. او که چېرته کې د ستاسو د روزې مسایل وي، یعنې روزي م لنډه تنګه وي، نو الله جل جلاله به دې سره د ستاسو روزي هم پراخه کړي. محترمو، دې ته صورت غنا یعنې د مالدارۍ والا صورت هم وایي. د دې وظیفې کې یو خبره دا هم ده چې په دې کې به چوټي نه کوې، یعنې روزانه به په پابندۍ سره کوې. او بله خبره چې ناامیدي به نه کوې. بعضې ملګري وي 2-3 ورځې وظیفه وکړي، وایي زه خو مالداره نه شومه، 2-3 ورځې هفتې پورې وظیفه وکړي، وایي روزي خو مې پراخه نه شوله. نو ګوره، ناامیده کېږئ به نه، په پوره امید سره به دغه صورت تاسو لولئ انشاءالله چې ډېر زر به تاسو د دې ثمرات ووینئ. او که چېرته کې تاسو مالداره شوئ یا د ستاسو روزي پراخه شوله، نو د هغې نه پس هم تاسو دا صورت وایئ، نو همیشه دپاره به دغه پراخي د ستاسو وي. ډېر زیات زبردست عمل دی، هر سړی کولی شي او هر سړی د دې نه فایده اخیستلی شي.